د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د بډې غوښتلو قضیه کې د 3 تورنو کسانو د استیناف محاکمه ترسره شوه. یاد کسان چې فریدون سلطاني، احمد شکران او حمید الله حمیدي نومېدل د روغتیا وزارت کارکوونکي وو چې تیر کال حکومت د کورونا ناروغۍ سره په مبارزه کې د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل چې ابتدایي محکمې په 10 کلونو تنفیذي بند محکوم کړي وو، خو دوی ویل چې ابتدایي محکمې عدالت نه دی مراعات کړی. په استیناف محکمه کې د عدالت غوښتنه کوله. همین مسیجایی را که من با امیر رئیس صداتم ایراد کردم در واتساپ ما هست که من او را گفتم که شما که دلوی سپترانوال تقریبا این قصه یک ماه پیش از این موضوع است. من نمیفهمم که در مقدر ما 6 ماه شده این اومدیم فیلم که پدرم است. جناب رئیس صاحب هیئت محترم قضایی، با اطمینان کامل میگم به قدری که شما از ما شنیدین، از جناب سارنوال صاحب شنیدین و از وکیل صاحب شنیدین، در محکمه اول از ما نشنیدین و ما مطمئن هستم که عدالت در قبال ما شما جاری میکنیم. قربانی ما باید چرا شیم؟ ما هیچ گناهی نکردیم. من لیاقت وظیفه ندارم. ما بیشتر از 13 سال 14 سال به وطن خدمت کردیم، کار کردیم، مالیه دادیم. چرا باید ما ایره باشم؟ به خاطر گناه درنو جرمونو ته د رسېدو استیناف محکمې یاد 3 کسان د کورونا ناروغۍ سره په مبارزه کې د بډې اخیستو په جرمونو له 7 میاشتو څخه تر 3 کلونو په تنفیذي بند محکوم کړل. حمید الله حمیدي په 7 میاشتو، فریدون سلطاني او احمد شکران د 3 کلونو په تنفیذي بند محکوم کړل. یا د محکمې وویل دا د محکمې نهایي حکم نه دی، مجرمین د تمیز محاکمې غوښتنه هم کولای شي. تو فریدون سلطانی را به عنوان فاعل و تو احمد شکران عثمانی فرزند محمد عثمان را به حیث شریک در رابطه به جرم سوء استفاده از نفوذ به مدت 3 سال حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه و تو حامد حمیدی فرزند حمیدالله را در رابطه به قضیه متذکره طبق فقرات ذکر شده ماده 400 با در نظر داشت ماده 59 کد مذکور و با رعایت ماده 237 قانون اجرات جزایی به مدت 7 ماه حبس تنفیذی و انفصال از وظیفه استینافاً محکوم به مجازات نمودیم. البته حکم آزار نهایی نبوده. حق تمیز طلبی در حدود احکام قانون بر طرفین قضیه محفوظ می باشد. د یادولو ده چې د یاد کسانو په ګډون د روغتیا وزارت په ځینو نورو کارکوونکو هم د کورونا ناروغۍ په مبارزه کې د فساد تور پورې شوی چې ځینې یې نیول شوي دي.